د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې کمپ، هغه کمپ چې د سلګونو نشهیانو پکې درملنه شوې ده، د چارواکو په وینا په تازګۍ سره له دغه کمپ څخه په نشهیي توکو 50 روږدي کسان چې له 2 میاشتو راهیسې تر درملنې لاندې وو، د روغتیا له ترلاسه کولو وروسته یې د خپلو کورنیو د غړو په ضمانت خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. نن تاسو شاهدان یاست چې 50 تنه معتادین چې موږ د ښار د مختلفو ساحو څخه راټول کړي وو، نن الحمدلله صحتیابه شوي دي، خپلو کورنۍ ته کتبي ضمانت اخیستو سره ورسپارو خپلې کورنۍ ته. په ورته وخت کې په دې کمپ کې درملنه شوي کسان د نشهیي توکو د کارونې له زیانونو خبره کوي او وایي د نشې کارونه یې ژوند په بشپړ ډول ګډوډ کړی او له نورو ځوانانو غواړي چې هیڅکله دا عمل ونه کړي او له نامناسبو او روږدو کسانو څخه لرېوالی اختیار کړي. خانه ما به دیگری شد، همه خوابای زندگیم نقش برآب شد، خودم در بدر و خاک بسر شدم. بالاخره خدا خیر بده مجاهدین امارت اسلامی را که ما را از سراخ‌ها و از گودالای مرگ گرفته بودیم، زندگی به پایان رسیده بود، ما را کشیدن و آوردن منسجم ساختن، در این کمپ اینجا سری ما مصرف شد. قریب 4-5 ماه میشه که از طریق مجاهدین ما جمع‌آوری شدیم، در اینجا آورده شدیم، دکترها برای ما میامد، ما مردم تداوی میکرد، به صورت کلی با خبری میکرد از ما. بل لور ته بیا د امنیه قومندانۍ چارواکي له نشهیي توکو سره د جدي مبارزې خبره کوي. دوی وایي د نشهیي توکو د قاچاق او پلور په جرم لسګونه کسان نیول شوي چې له امله یې په ښارونو کې جنایي جرمونه کم شوي او ترڅنګ یې د نشهیي توکو د کښت کچه هم 0 ته راښکته شوې ده. موږ د کندوز ولایت ټولو مجاهد پروره ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو، هغه کسان چې دغه نشهیي توکي زموږ په هیوادوالو باندې پلوري هغه به نیسو او د قانون منګولو ته به یې سپارو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم د نشهیي توکو له دغه مرکز څخه څه باندې 50 تنه نور روږدي کسان هم د روغتیا ترلاسه کولو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي وو.